بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال آباد لره. دوستانو د ګرامر په برخه کې ډیمانسټریټیو پرونانس اور ایجکټیو پر دې باندې نن بحث کوو چې دا څه دي. ډیمانسټریټیو پرونان دې ته ویل کېږي اشارتي ضمیرونه یا اشارتي صفتونه. ایجکټیو صفتونه ستاسو به په یاد وي دا الفاظ. دا څلور دانې دي. پر دې باندې موږ وختي هم بحث کړی ولو چې لکه په عربي کې هذا ذالکه یعنی یو شي ته اشاره پکې چې دا یا هغه، دا یو شی هغه یو شی، دا ډیر شیان هغه ډیر شیان. د دې لپاره په انګلیسي کې استعمالیږي this that. دا د مفرد لپاره this دا یو شی، that هغه یو شی. او د جمع د پاره یعنی د پلورل د پاره چې استعمالیږي هغه بیا چې استعمالیږي these those. these استعمالیږي د دا نږدې شیانو د پاره، دا نږدې شیان these دا نږدې شیان، those هغه لرې شیان. دا چې دی د هغه شیان دی چې دی ته اشارتي ضمیرونه ویل کېږي یا اشارتي صفتونه. دا دوه حالات لري دوستانو. په یو حالت کې صفت جوړیږي اشارتي صفتونه ورته ویل کېږي، په بل حالت کې اشارتي ضمیرونه ورته ویل کېږي. دا خپل یو اسانه طریقه ده. ورته ګوره که چیرې د this that these those د دې څخه وروسته نان راسي، دا چې دی دا ډیمانسټریټیو ایجکټیو دی. که چیرې د دې څخه وروسته د دې څلور الفاظو چې this that these those د دې څلور الفاظ څخه وروسته ورب راسي، بیا دې ته ویل کېږي ډیمانسټریټیو پرونان. په دې باندې اسانه سر خلاص کړي. ګوره ایجکټیو او پرونان چې موږ جوړو یو اسانه طریقه باندې دی. مثال به څنګه لکه اوس زه مثال درته وایم this boy is smart. this boy is smart. دا هلک چالاک دی، تیز دی، ځیرک دی. smart معنا ځیرک، تیز. this boy is smart. ګوره په this پسې دستي څه شی رالی؟ نان رالی. چې نان پسې رالی دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ډیمانسټریټیو ایجکټیو. ځکه په آخر کې بیا د دې صفت استعمالیږي یعنی دا سمارټ. ګوره دا هلک چالاکه دی، ځیرک دی، تیز دی، یعنی یو ذهن یې پراخ ذهن دی، خبره ذهن ته ژر رسیږي. دلته چې دغه د بوای صفت څوک سولو؟ دا سمارټ صفت سو، دا هلک چالاکه دی. this boy is beautiful. دا هلک ښایسته دی. ګوره دا بیوټیفول چې سو دا د دې دپاره صفت سو. this boy is black. دا هلک تور دی. this boy is white. دا هلک سپین دی. ګوره دا سپینوالی، توروالی، ښایست، چالاکتوب دا د دې هلک دپاره صفت جوړ سو. نو دې ته ویل کېږي ډیمانسټریټیو ایجکټیو. دې ته دغه ویل کېږي. ډیمانسټریټیو پرونان بیا هغه ته ویل کېږي چې په هغه پسې ورب راسي. په چیز پسې؟ په this that these those په دې الفاظ پسې ورب دستې راسي. بیا دلته چې شي ورته ویل کېږي ډیمانسټریټیو پرونان. لکه مثال داسې this is a boy. this is a boy. دا is چې دی دا ورب دی. ګوره که ستاسو په یاد دي موږ په هیلپینګ ورب باندې هم دا ویلی دی چې دې ته هیلپینګ ورب هم ویل کېږي، to be هم ورته ویل کېږي، هیلپینګ ورب هم ورته ویل کېږي. دا is am are دا وربونه هم دي. لکه په نورو ټنسو کې هم داسې وله لکه do does دې ته ورب هم ویل کېږي. بس دغه قاعده خالي زده کړئ چې که چیرې په دغه څلورو الفاظو پسې ورب رالی دې ته ډیمانسټریټیو پرونان ویل کېږي. که چیرې په دغه الفاظو پسې نان رالی دې ته ډیمانسټریټیو ایجکټیو ویل کېږي. بس دغه زده کړئ. د ګرامر په سلسله کې بس دغه الفاظ ستاسو دپاره په دې سبقه کې مهم دي چې زه په دې کې دا څنګه وپېژنم چې دا ډیمانسټریټیو پرونان دی که دا ډیمانسټریټیو ایجکټیو دی. بس د ځای بس پېژندل ضروري دی. او بل دا زده کړئ چې په دې کې دا دوه الفاظ this that دا دوه الفاظ چې دي دا د مفرد یعنی د سینګولر دپاره استعمالیږي. همیشه د سینګولر دپاره چې استعمالوئ this that. this د دا نږدې شي دپاره this is a book. دا یو کتاب دی. دلته تاسو ته خپله اوس معلوم سو چې دا ډیمانسټریټیو ایجکټیو سو که ډیمانسټریټیو
پرونانسو. په دې باندې ستاسو په خپله اوس سر خلاصولو ځکه تاسو وپېژندئ که چیرې په دې الفاظو پسې ورب رالی دا ډیمانسټریټیو پرونانسو، که چیرې په دې الفاظو پسې نان رالی دا ډیمانسټریټیو ایجکټیو سو. بس دا اسانه طریقه سوه. او دیز او دوز دا چې بیا دي دا د جمع دپاره استعمالیږي. ګوره زه وایم چې دغه ډېر هلکان زما ورونه دي. څنګه به وایم؟ دیز بوایز آر مای برادرز. دیز بوایز آر مای برادرز. دغه هلکان زما ورونه دي. ګوره دغه ګرد هلکان دیز خو ما دیز ووایي دیس مې نه دی ویلی. دیز بوایز. دوز بوایز. دوز هغه لري. دوز بوایز آر مای برادرز. هغه زما ورونه دي. ګوره د جمع دپاره او د مفرد دپاره یعنی د سینګولر فلورل دپاره د مفرد د سینګولر دپاره چې استعمالیدی از او د فلورل دپاره چې استعمالیدی آر. اوس موږ تاسې دا وپېژندئ چې که چیرې دیس او دیټ و د دې سره به موږ لفظ د از راوړو از، او که چیرې دیز او دوز و د دې سره به موږ لفظ د آر راوړو. په دې باندې به مې سر خلاص شوی. او یو څو الفاظ درته ښیم هغه دا الفاظ چې زموږ ورته ضرورت دی چې زموږ په قریبانو کې یعنی یو څوک وای ورور، خور، مور، پلار، زوی، لور، انا، نیکه د دې نومان زموږ نه دي زده. د دې ضرورت ځکه دی چې اوس موږ په خبرو کې روانګي کوو چې موږ دا شیان نه پېژنو چې دا سړی دی دا ښځه ده، دا ورور دی دا خور ده، دا مور ده دا پلار دی، دا انا ده دا نیکه دی. دا شیان چې موږ نه پېژنو نو موږ به خبرې پر چیش باندې وکړو. بوای بوای وایي هلک ته. هلک this is a boy. دا یو هلک دی. ګرل ګرل وایي نجلۍ ته. this is a girl. دا یو نجلۍ ده. بوای ګرل. بوای هلک ګرل نجلۍ. په دې به مې سر خلاص شوی. مین سړی وومین ښځه. مین سړی وومین ښځه. اولډ مین. اولډ مین وایي بوډا سړي ته. بوډا سپین ږیری زوړ سړی. اولډ مین بوډا سړی. اولډ وومین بوډا ښځه، سپین سرې ښځه، زړه ښځه. دې ته څه شوی؟ اولډ وومین. اولډ مین سړی سپین ږیری. اولډ وومین سپین سرې ښځه. اولډ مین سپین ږیری سړی. اولډ وومین سپین سرې ښځه. ګوره مین سړي ته وایي اولډ په سر کې ولګوه دا چې سو سپین ږیری بوډا سړی. وومین ښځې ته وایي خالي اولډ په سر کې ولګوه اولډ وومین سپین سرې ښځه. بس. مادر مور. پادر پلار. مادر پادر دا خو تاسو پېژندل دي وختې سم. برادر برادر ورور ته وایي. ورور برادر ورور. سیسټر خور. ورور خور. سیسټر خور ته وایي. برادر ورور ته وایي. مادر پادر. برادر سیسټر. ګوره مادر مور، پادر پلار، برادر ورور، سیسټر خور. انا نیکه. ګرینډ فادر. ګرینډ فادر فادر خو پلار ته وایي. ګرینډ ورسره که ګرینډ فادر ګرینډ فادر یا ګرانډ فادر دواړه سی دي. که ګرانډ ووایم سی دي که ګرینډ ووایم سی دي. ګرینډ فادر نیکه. ګرینډ مادر انا. ګرینډ فادر نیکه. ګرینډ مادر انا. صحیح سو. اکا تروري. اکا اکا چې دی هغه ته په انګلیش کې ویل کېږي انکل. انکل. This is my uncle. دا زما اکا دی. This is my uncle. دا زما اکا دی. د اکا و ښځې ته یعنې تروري ته تروري ته ویل کېږي انټ. انټ. انټ وایي و تروري ته. تروري. This is my aunt. دا زما تروري ده. This is my uncle. دا زما اکا دی. This is my father. دا زما پلار دی. This is my mother. دا زما مور ده. This is my brother. دا زما ورور دی. This is my sister. دا زما خور ده. This is my grandfather. دا زما نیکه دی. This is my grandmother. دا زما انا ده. زوی لور. زوی ته ویل کېږي son. This is my son. دا زما زوی دی. This is my daughter. daughter. دا الفاظ موږ ویلي دي. کېدای شي که ستاسو په ذهن کې ول بیا ډېر تکلیف نه درڅه غواړي. This is my daughter. دا زما لور ده. زوی ته وایي son. لور ته وایي daughter. بس دغه الفاظ زده کړئ. اوس تاسې کولی شي چې son زوی ته ویل کېږي. که اوس ته غواړې چې زما زامن شي اس خالي پسې زیات کړه. sons دا زما زامن دي.
بیا به کوم لفظ ورسره استعمالوي these are my sons دا زما زامن دي these are my sons دا زما زامن دي these are my brothers دا زما ورونه دي these are my sisters دا زما خویندې دي these are my daughters دا زما لوڼې دي. ګوره په دې ټولو الفاظ باندې تاسو ډېر په اسانۍ سره سر خلاصوئ. په هر لفظ پسې اخر اس ولګوه بیا چې شي جوړېږي دا جمع سو. په هر لفظ پسې اخر اس ولګوه که په برادر پسې لګوې که په سسټر پسې لګوې که په سن پسې لګوې که په ډاټر پسې لګوې که په انکل پسې لګوې که په انټ پسې لګوې. ګوره چې ماضي ته دا پسې ولګوه چې اس بس تا ته معلوم سو چې دا جمع سو. دا زما اکاګان دي دا زما ترورګانې دي دا زما نیکګان دي دا زما اناګانې دي. ګوره دا زما پلار دی په پلار پسې به اس نه لګېږي ځکه پلرونه د یو چا ډېر نسي جوړېدلی یو پلار وي د یو چا. نو په نن سبقه کې موږ دا پرمختګ وکړي چې د ګرامر د الفاظ څخه ډیمانسټریټیو پرونان او ډیمانسټریټیو ایجکټیو دا موږ زده کړي او دا مې زده کړي چې د سینګولر دپاره چې څنګه استعمالیږي په دې لفظ پسې په this او that پسې از لګېږي او په جمع دپاره چې استعمالیږي په these او those پسې آر لګېږي. دا په یاد لرئ که چیرې په this او دیټ پسې نان راغلی و نان دا په یاد لري که نان راغلی و دا نان بیا چې شي غواړي صفت غواړي دا ډیمانسټریټیو ایجکټیو سو. که ورب راغلی ورب دا از هم ورب دی دا آر هم ورب دی. ما تاسو ته ویل هیلپینګ ورب موږ ورته ویل که چیرې دا پسې راغلی و دا ډیمانسټریټیو پرونان دی. بیا په دې به مې سر خلاصوئ. خوشحال آباد اوسئ. د راتلونکي سبقه پورې تاسې پر دې باندې جملې جوړې کړئ ځکه چې اوس تاسو په دې باندې سر خلاص سو. تاسو کولی شئ چې پر دې باندې ښې جملې جوړ کړئ. ډېر الفاظ تاسو زده کړي. زه به بیا دا کم سبقان چې موږ ویلي دي په راتلونکي کې بیا به د دې ټولو سبقانو یو خلاصه درته راوباسم. یو سبق به درته ووایم تاسو ته به بیا خپله معلوم شي چې موږ څونه انګریزي زده کړې ده چې دا دی سره پرې د موږ ته درک نه راکوي چې زموږ انګریزي پر کوم ځای باندې ده ځکه هغه سبقان سره پرې دي سره رايوځای سوي نه دي. که د هر چا سره لیک پراته وي په ټولو سبقانو کې وګورئ ښه ښایسته مجلس ځینې جوړ کړئ. هغه خبرې ټولې راټولې کړئ ښې جملې هلته شته د جملې ټولې راټولې کړئ ښه مجلس ځینې جوړ کړئ یوه کتابچه باندې پر یو ورقه باندې بیا تاسې تکرار کړئ. تاسو ته بیا په خپله دا معلومیږي چې موږ څونه پرمختګ کړی دی موږ څونه په پوهېږو په مجلس باندې. خوشحال او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.